په خوب کې خپل راتلونکی ځان لیدل. د خوبونو په نړۍ کې داسې یوه تجربه ډېرو خلکو کړې ده چې په خپله ورته حیرانوونکې وي. یو څوک په خوب کې خپل ځان ګوري، خو نه د اوسني عمر او حالت په بڼه، بلکې داسې ښکاري لکه د څو کلونو وروسته یې چې ځان ویني، د عمر نښې، د ژوند نوی حالت، یا حتی په یو داسې ځای کې چې اوس ورته هیڅ لاره نه ویني. د تعبیر له اړخه دا ډول خوب څو کچې لري. د داخلي اندېښنو انعکاس: کله چې انسان ډېر د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي، لکه چې ژوند به یې څنګه وي، د کار، کورنۍ یا روغتیایي حالت، ذهن د خوبونو له لارې د دې پوښتنو ځواب ورکوي. ځینې وخت ذهن هغه تصویر جوړوي چې د زړه له هیلې یا ویرې سرچینه اخلي. د نفس پیغام: د ځینو روحاني تعبیرونو له مخې داسې خوبونه د انسان د نفس یا روح له لوري یو ډول مشوره وي. کیدای شي ستا راتلونکي په اړه خبرداری وي، یا الهام چې کومه لاره غوره کړې یا کومه پرېږده. د ناڅاپي پیښو وړاندوینه: ډېر خلک وروسته وایي چې کله په خوب کې خپل راتلونکی ویني، هغه په رښتیا کې ورته پېښ شي. که څه هم دا ساینسي ډول نشي اثباتېدلی، خو د انساني ذهن ژوره وړتیا دا امکان ورکوي چې له وړو نښو راتلونکی انځور کړي. د ځان پېژندنې لاره: که په خوب کې خپل راتلونکي ځان ته ګورې، د هغه بڼه، جامې، شاوخوا خلک او حالت ته ډېر پام وکړه. دا هره نښه کولی شي ستا د رواني حالت، هیلو او ویرو ژبه وي.